سلام درنو لیدونکو. په پیښور کې د لسګونو زده کوونکو د وژنې او د افغانستان د امنیتي او سیاسي اوضاع سربیره د نړۍ مهم خبرونه هم لرو. هیله ده نیم ساعت نور د اشنا ټلویزیون سره اوسئ. نن په پیښور کې وسوالو کسانو د آرمي پبلک سکول او کالج په نامه باندې په یو ښوونځي برید کړی دی او تر 160 کسانو یې ډېر ووژل. د پاکستان تحریک طالبان ویان د برید مسؤلیت اخیستی دی. د برید په اړه به پوره تفصیل د ایوب خورین په راپور کې واورو. چارواکي وایي د پیښور په دغه حساسه سیمه کې موجود ښوونځي ته وسلوال کسان ورننوتل او هر څوک چې په مخه ورغلل هغه یې وویشتل. برید کوونکو لوی شمېر زده کوونکي تر هغه مهاله یرغمل کړي وو چې د پاکستان د پوځ کمانډو ورورسېدل او د ژغورنې عملیات یې وکړل. عیني شاهدان وایي له ښوونځي څخه د ډزو غږ اورېدل کیږي او امبولانسونه ځي او راځي. په دې وسلوال برید کې داسې ښکاري چې اکثریت ماشومان د برید په لومړي پړاو کې وژل شوي دي. نن ډیډنشن ایگزام و، نن کیمستري پیپر و چې څنګه مې ایگزام وکړو پرسپشن ورکړه کمپیوټر لیب کې ناست ډز شو एकदम چې څنګه ډز شو بس एकदम خلک راځنه شو ټول ویشته. ډاکټران وایي لسګونه ماشومان سخت ټپیان دي. د پیښور چارواکو له خلکو غوښتي چې د وینې بانکونو ته وینه ورکړي. د پاکستان پوځ وایي 15 برید کوونکي وژلي دي. د ښوونځي څخه د 10 درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي چې ګمان کیږي په دې کې یو شمېر د برید کوونکو د ځانمرګي بریدونو غږونه وو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبریالانو ته ویلي دي چې برید کوونکو د فرنټیر کور چې د پاکستان د سرحدي لوا سرتیري دي په یونیفورم کې راغلي وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له پیښې وروسته خیبر پښتونخوا ته رسېدلی دی. نوموړي خبریالانو ته وویل چې هغه د افغانستان سره خبرې کړې دي چې د ترهګرۍ پر ضد شریک ګامونه اوچت کړي. په پیښور کې په یو ښوونځي باندې د وسلوالو برید او د لسګونو کسانو د وژنې وروسته صدراعظم نواز شریف د قربانیانو د کورنیو سره په پیښور کې لیدلي دي او په ټول پاکستان کې 3 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. د پیښور د پیښې وروستی حال به په سیمه کې د امریکا غږ د ډیوه ریډیو د خبریال حمید الله نه د تلیفون په ذریعه واخلو. حمید الله صاحب، تاسو ستړي مشئ. پوښتنه مې دا کوله چې د دې برید قربانیان اصلا ټول څوک دي او خلک څه وایي چې ولې په ښوونځي باندې برید وشو؟ یو دا چې دا چې کوم برید شوی دی دا په آرمي پبلک سکول باندې سهار 11 بجې شوی دی چې د چارواکو تر مخه پکې د شپږو نه زیات برید کوونکي چې هغه په درنه وسله او سنې پکې پتکس جاکټ هم اچولې په دغه سکول باندې ورننوتي وو. اول ډزې او بیا ځانمرګي بریدونه هم کړي دي او ګرنیټونه هم چې دغلته کوم مواصلین او زده کوونکي دي په هغوی باندې ورچولې دي. دلته چې کوم چارواکي دي نو هغه وایي چې 100 مړي چې کوم دي هغه د آرمي چې کوم د میټ روغتون دی هغه سره وړل شوي دي او دغه شان 1 مړي اوس چې کوم چارواکي د لیډي ریډینګ روغتون دی هغه دی وایي چې د لیډي ریډینګ روغتون ته وړل شوي دي او دغه شان د شپږ پورې جو بل کسان دغه زیاتره چې کوم دي په دې کې 3 استادان یادول کیږي او دغه رنګ نور چې ټول کوم دي هغه د سکول ماشومان دي او په دې کې زیاتره ماشومان چې کوم دي هغه د نخم او لسم ماشومان دي چې هغه په دې کې په نخ ټول شوي دي. دا وخت هم د لیډي ریډینګ پروګرام کې ولاري ما دلته د خلکو غنا چې کوم د سحر نه شروع شوی او هغه تر اوسه پورې دوام لري. د سکولونو د کالجونو د پوهنتونونو مسؤلین چې د وینې ورکولو د پاردل تر راغلي او هغه موجود دي شته دي تل نه دي. دغه شان د بلابلو سیاسي ګوندونو مشران چې کوم دي هغه هم را روان دي پیښور ته. د خیوات د بلابلو برخو نه سیاسي مشران دلته راغلي دي او دغه شان په ښار کې هم یو ماتمي ماحول دی. په روډونو باندې رش نشته دي، بازارونه بند دي او خلک چې کوم دي هغه پیدل مزل کوي او په ښار کې یو ویر دی. حمید الله صاحب، یو بله پوښتنه مې دا کوله چې تاسو ویل دا آرمي پبلک سکول دی او کالج دی، د کې لکه دا پوځي دغه دی سکول دی، مکتب دی، ښوونځی دی، دته څوک ځي؟ اکثرا عام ملکي خلکو بچیان هلته ورځي که نه د خاصو خلکو؟ دا آرمي پبلک سکول چې کوم دی په پیښور کې 2 لوی آرمي پبلک سکول دی. یو دلته په پېښور کنټونمنټ کې په اولډ بالا روډ سره نږدې په مال روډ باندې دی او بل چې کوم دی هغه په ورسک روډ باندې دی. دې کې زیاتره ماشومان چې کوم وي هغه د آرمي د خلکو ماشومان وي. په دې کې د نیمه نه شمیره بیا چې کوم عام ولس ته عادي ولس ته داغي ماشومان هم دي. نو په دې کې د چې کوم بلابل امنیتي ځواکونه دي داغوی ماشومان او عام ولس داغوی ماشومان دا شریک سبق وایي.
صحیح یعنی چې ستاسو معلومات دا دي چې پوځیانو اکثره بچیان هلته سبق یو بله لنډه پوښتنه مې دا کوله چې تاسو ویل صدراعظم نواز شریف پېښور ته رسېدلی دی څه وایي چې د سخت دریځۍ سره به د مبارزې دپاره دی څه کوي بالکل هغوی راغلي دي دلته چې کوم د آرمي کمباینډ ملټري هاسپټل دی هلته چې کوم د دې ژوبل کسان دي هغوی سره لیدلي دي او هغوی دلته یو بیان هم ورکړی دی او دا وایي چې کوم اپریشن ضرب عذاب دی هغه به روان وي دوام به لري دغه شان هغوی د تمام هیواد نه د چې کوم د ترهګرۍ پر ضد جګړه دا کوم روان عملیات دي په بېلابېلو قبایلي سیمو کې په هغې کې د یووالي او د عسکرو سره د ملاتړ غوښتنه هم کړې ده هغوی دغه ژمنه کړې ده چې کوم دغه عملیات دي په بېلابېلو سیمو هغه به خپل منطقي انجام ته به رسول شوي او په نیمایه کې به نه پرېښودل کېږي او دغه چې کوم په پاکستان کې د سخت دریځۍ خلاف جګړه ده نو دغه به منطقي انجام ته رسوي ډېره مهرباني حمید الله صاحب د ډیوه ریډیو خبریال په پېښور کې چې تاسو دا معلومات زموږ لیدونکو سره شریک کړل کور دې ودان مننه مهرباني تاسو درنو لیدونکو د افغانستان دولت داسې څرګندوي چې د پاکستان د حکومت سره یې د اړیکو نوی پړاو پرانستی دی او داسې هیله کوي چې د سولې او ثبات دپاره به عملي ګامونه هم پورته شي خو په سیمه کې نه یوازې دا چې د افغانستان سرحدي سیمو کې وسلوال مخالفین د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي بلکې د پاکستان اړخ ته هم سخت دریځۍ ډلې فعال ښکاري او د اردو د سیاستونو په بدل کې ملکي خلک قرباني کیږي پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو په یو بل باندې د انتقاد لوبه کله ختمیږي او د وسلوالو سخت دریځو سره څه ډول روغه جوړه کیدلی شي په دې اړه موږ یوه لنډه ارزونه په کابل کې د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس عبدالقادر زازي صاحب ناخلو زازي صاحب تاسو سلام وړاندې کوم پروګرام ته په خیر راغلی پوښتنه مې وه چې دغه روان وسلوال او ځانمرګي بریدونه څه ډول سیاسي اهداف لري او دغه هدفونه ترلاسه کیدلی شي بالاخره به یې که نه مننه نیکیلی سلامونه اول تاسو ته وړاندې کوم آشنا صاحب بیا کتونکو ته وړاندې کوم د دوی هدف واضح دی او معلوم دی چې دوی غواړي د دې منطقه کې خصوصا د مونږه د پښتنیزو منطقه کې دا رقم عمل تر سره کی چې ترڅو هغه پخوانی دوستی چې مونږه دا یا د پښتنو یا د مونږه د گاونډي هیوادونو سره چې وا دا خراب کی چې په دې کې د منطقې د سیمه استخبارات ډیر برلاسي دي او دا ټول د دوی کارونه دي چې د 14 کاله یا د 14 کاله دوی دغه سیاسي لوبي وکړي او د منطقې ور وګرځوله تاسو ګورئ نن کومه ناوړه پیښه چې په پېښور کې شوې ده اول هغوی کورنیو ته تسلیت هم وړاندې کومه دا ټول هماغه پیښې دي چې دوی د 14 کالونو کې د افغانستان خلک او پاکستان خلک د حال تر رسولي دي ستاسو د کمیسون نظر څه دی چې ولې په دواړو غاړو کې د تشدد او کرکې دومره ډک بریدونه کیږي په دې کې اکثره ځاني او مالی تاوان به ولسي خلکو ته پکې اړول کیږي داسې ولې کیږي ما مخکې اشاره ورته وکړله دا اصلا دا جګړه د ملکی خلکو جګړه نه ده دا جګړه د نظامی جګړه ده لباده مرغه هغه پټه ادارې چې د پولینا اغړه دي یا د پاکستان پټه اداره ده پټساره اداره ده د نورو هیوادونو دا جګړه دوی پیل کړې ده او غواړي د منطقه کې هم دغه جګړه دوام ومومي ترڅو چې د دوی کوم خپل شوم هدف چې دي هغه تر سره کړي زه فکر کوم چې د مونږه د کمیسون او یا مثلا د مونږ وکیل صاحبان یا د افغانستان نور عام خلک یا د پاکستان عام ملکی خلک نور د دوی نستړي شوي دي او په ښکاره مونږ وایو چې دا د مونږ حکومت یا دولت په واسه کې ده د ملکی او نه د پاکستان د ملکی دولت په واسه کې ده دا جګړه نظامی ده باید نور د مونږ ملکی حکومتونه یا دولتونه یا د مونږ ملکی خلک په دې نظامیانو باندې فشار وارد کی چې تاسو بل اخر نور څه غواړي د منطقه کې ولې دا غسی کارونه کوي دا ټول د دوی د لاسه لګ اجازه راکړئ همدغه تاسو مشخصه کړله که ولسي جرګه او افغان حکومت ته دا معلومه اوسي چې د پاکستان استخبارات د افغانستان خلاف د بریدونو وژنو او بې ثباته کولو د چارو رهبري کوي نو به تر اوسه دومره ډیپلوماسي د څه لپاره روانه ده لکه تاسو چې خپله د بهرنیو اړیکو کمیټه کې هستئ د ښه روابطو یادونې م تاسې کولی چې سفرونه لرئ
ګوره مونږ یوازې مونږ ولسي جرګه او د مونږ حکومت نه بلکې ټول نړیوال په دې باندې اوس قانع شوي دي چې دا جګړه استخباراتي جګړه ده او خصوصا د پاکستان نظامیان یا د پاکستان استخباراتي اداره چې ده د اکثرا د تروریزم تمویل او د دې جګړو مسؤلیت دوی لري. دا مونږ بار بار وکیل صاحبانو خپل حکومت ته ویلي دي، مونږ د نوي حکومت ته ویلي دي چې که چېرته تاسې ډیپلوماسي کوئ یا مذاکره کوئ او یا غواړئ چې رښتیا هم په افغانستان کې یا په پاکستان کې پولې نه غاړه سوله راشي، نو تاسې باید داسې پالیسي اختیار کړئ چې د پاکستان نظامیانو سره مذاکرات وکړي او د پاکستان همدغه پټه اداره چې ده او ورسره د CIA چې ورته وایي د امریکا CIA اداره یا د امریکایانو په دوی باندې فشار راوړي چې بالاخره دغه نظامیان یا دغه پټه اداره چې د افغانستان ټول خلک پې پوهیږي او د افغانستان حکومت پې خبر ده، په څنګ کې نړیوال پې پوهیږي، په دوی باندې دوی باید فشارونه وارد کړي. زه فکر کوم دغه د دوی لیدل کتل او د دوی دغه ملکی کسانو سره یا صدراعظمانو سره یا نورو سره چې دي دا هیڅ نه ګټه نه لري. مونږ بار بار ورته ویلي، اوس هم بیا ورته وایو چې تاسې کوشش وکړئ چې خپل دغه تکتیک ته یعنی بل رول ورکړي یا خپل تکتیک چینج کړي او لاړ شي د دې نظامیانو سره وغږېږي، د امریکایي نظامیانو سره وغږېږي چې په دوی باندې فشار راوړي، بالاخره د سیمې نه دغه مسایل ختم شي. لږې بل اړخ ته غواړم، پاکستان او یا طالبان په مجموع کې د سولې په بدل کې اصلا څه غواړي او ترڅنګ د سولې د تامین دپاره یا د روغې جوړې کېدو دپاره هغه اسانه او عملي لاره ستاسې په نظر باندې کومه ده؟ پټه خبر خو همدا ده چې هغوی یو خو زموږ د ډیورن موضوع ده، او بل دا ده چې دوی همدغه ملاقات نه پټې خبرې داسې راوتي، دا تیر ملاقات یا سفر چې و د نوي ولسمشر پټې خبرې همدا دي چې هغه دوی غوښتلي دي موږ نه د افغانستان حکومت نه چې موږ باید د هندیا حکومت سره هندیانو سره خپله رابطه تقریبا قطع کړو او په څنګ کې د ډیورن موضوع ورسره یاده شوې ده او د دې ترڅنګ د امریکایانو شتون یا د نړیوالو شتون په افغانستان کې دوی داسې بولي چې دا به د دوی ته تاوان ولري یا د دوی هغه کوم شخصي اهداف چې دي یا غواړي د افغانستان دولت لکه د طالبانو په حکومت کې دوی غواړي چې د افغانستان دولت یا حکومت کې دوی برلاسي اوسیږي. ټول غوښتنې د دوی د پټې ادارې چې دي یا د ISI یا د نظامیانو هم دغه درې څلور غوښتنې دي چې دا هیڅ امکان نه لري چې د افغانستان حکومت یا د افغانستان خلک دا ورسره ومني. ټوله موضوع همدا ده او د حل لاره دا ده چې ما مخکې مو ویل بیا وایم، د حل لاره دا ده چې نه یوازې د افغانستان دولت نه یوازې د افغانستان حکومت بلکې امریکایان چې اوس موږ ته ستراتیژیک پارټنر په شکل لکه د امنیتي تړون چې موږ ورسره لاسلیک کو یعنی د موږ ډیر قوي ستراتیژیک پارټنر یادېږي او ورسره ناتو دوی باید فشار راوړي، هم اقتصادي هم سیاسي حتی کونی شي نظامی فشار راوړي دوی ته، د دوی د پټنځایونه د دوی د تروریستان چې تمویلېږي د ISI لخوا نه یا د دوی نظامیان لخوا دا ټول دوی ته معلوم دي او د دې تاوان هم لري چې په هغو باندې سیاسي نظامی او اقتصادي فشار راوړي چې بالاخره دوی دې ته چمتو کړي چې نوره دواړه طرف ته دغسې مرګ ژوبله ونه شي او دغه موضوع حل شي. دا د حل لاره ده. مننه. جواب هم واخیستو. په ولسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس عبدالقادر زازی صاحب کور د ودان چې زموږ بلنه منلې وه. درنو لیدونکو، جمهور رئیس باراک اوباما د رخصتۍ په دې ورځو کې پرون د امریکا یوې پوځي قرارګاه ته ورغی او د اسلامي دولت ډلې ته یې خبرداري کې وویلې چې د امریکا په مشرۍ باندې ځواکونه به نه یوازې دغې ډلې ته د خوندي ځایونو لرلو اجازه ورنکړي بلکې هغوی به د منځه یوسي. جمهور رئیس اوباما چې د نیوجرسي ایالت د فورډکس پوځي قرارګاه کې سلګونو عسکرو ته وینا کوله، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یې د امریکا د پوځي اقداماتو مننه وکړه. هغه دا هم وویل چې متحده ایالات د همدې کال په پای کې په افغانستان کې خپل معربوي ماموریت پای ته رسوي، خو ځینې عسکر به هلته د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د روزنې دپاره پرېږدي او همدارنګه به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته هم دوام ورکړي. په همدې میاشت کې به یوازې په 2 اونیو کې په افغانستان کې د مسؤلیت د انتقال بهیر بشپړ شي. افغانان به د خپل امنیت پوره مسؤلیت په غاړه واخلي. په همدې میاشت کې به څه د پاسه 14 کاله وروسته په افغانستان کې زموږ محاربوي ماموریت ختم شي. په همدې میاشت کې په افغانستان کې د امریکا جګړه به په مسؤلانه توګه پای ته ورسیږي. خو جمهور رئیس اوباما چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول لومړیتوب ګڼلی وی هلته لا ستونزې شته دی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ټاکنو څارونکې ډله د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په تړاو باندې د ارزونې په وروستي راپور کې ښیي چې د افغانستان د ټاکنو بنسټونه لازمو اصلاحاتو ته اړتیا لري او که د درغلیو د مخنیوي دپاره تدابیر ونه نیول شي نو کیدای شي په راتلونکي کې هم سمې ټاکنې ونه شي. د اروپایي ټولنې د ټاکنو د ارزونې د ډلې مشر تیجس برمن خبریالانو ته ویلي د ټاکنو کمیسیونونه باید خپلواک او د صلاحیت لرونکي شي او د یوې خپلواکې کمیټې لخوا د ټاکنو د کمیسیونونو کمیشنران غوره شي. ښاغلي برمن چې د تیرو جنجالي ولسمشریزو ټاکنو د ارزونې راپور یې خپرو ویلي چې هر څه زر دی د ټاکنو د اصلاحاتو کمیټه معرفي شي او د دې کمیټې د غړو په ګمارلو کې د ځنډ نه کیږي. د اروپایي ټولنې د ټاکنو د ارزونې د ډلې مشر دا ډول ویلي چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو درغلۍ کوونکي دي مجازات شي. You can have the best electoral reform. You can have the best laws in place. تاسې به غوره د ټاکنو اصلاحات راولئ، تاسې به ښه قوانین جوړ کړئ، خو که درغلي کوونکي مجاز نشي درغلي به بیا وشي. زما په نظر دا مهمه ده هغه کسان چې په درغلیو کې لاس لري تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي، خو که عدلي تعقیب نه وي دا ځل ټاکنو په څیر به درغلي بیا هم وشي. د اروپایي ټولنې د ټاکنیزې ارزونې د ډلې دغه مشر وویل چې د ټاکنو د تفتیش وروسته د درغلیو د کچې معلومات نه لري، خو فکر کوي د 800,000 رایو زیاتې په درغلیو کې اچول شوي دي او د تفتیش نه وروسته یې د ټاکنو د وروستیو پایلو په نه اعلان تاسو فخودو. د پارلماني ټاکنو په وخت نه ترسره کېدل به د افغانستان په روان سیاسي وضعیت څه ډول تاثیر وکړي؟ په دې اړه موږ په فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه شریکه کړې ده او باز محمد منګل په نوم باندې دوست د کابل نه لیکلي دي چې دا ځنډېدل په امنیت او اقتصادي وضعیت منفي تاثیر کوي. خلک به نور هم ودردېږي، باور به د لاسه ورکړي او دولت سره به واټن پیدا کړي. په بل نظر کې عبدالرحمن حیا وردک د وردګ ولایت د شیخ آباد نه لیکلي دي چې د پارلماني ټاکنو په وخت ترسره کېدل یوه اړتیا ده او تر ټولو مهمه دا ده چې د ټاکنو په وخت نه ترسره کېدل په ملي کچه قانون تر پښو لاندې کول دي. دوستانو مننه کوو چې خپل نظرونه تاسو شریک کړل. هیله ده د اشنا ټلویزیون د فیسبوک دا پاڼه چې ګورئ در سره یې خوښه کوئ، شریکه کوئ او خپلې تبصرې، پوښتنې او نوي عکسونه هم د نورو دوستانو سره په همدې پاڼه باندې موږ سره شریک وساتئ. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د افغان مهاجرینو او بیزه شوو په اړه باندې د اندېښنې ترڅنګ وایي چې د افغانستان نه او په ځانګړې توګه د ځوانانو ترمنځ د مهاجرت مهم علت ناامني او بیکاري ده. د مهاجرت نړیوال سازمان په کابل کې د مهاجرت د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې د دې ژمنې یادونه بیا وکړله چې دوی به د افغانستان د دولت سره د بیرته ستنېدونکو کډوالو او بیزه شوو خلکو د وضعیت ښه کېدو په برخه کې همکارۍ ته دوام ورکړي. په همدې مراسمو کې د همغږۍ د دفتر استازي کډوال په 2 کټګوریو باندې وویشل. باندې فقط یادونه کوم چې لومړی کټګوري یا هغه خلک دي چې عمومي حالت مجبور کړي چې کډو کې ولې دویمه کټګوري چې هغه افغانان چې هیواد ته راستانه شوي او بیرته مجبور شوي چې کډوال شي هغه تر ډیره حده د ځایي قومندانانو، د ځایي وسلوالو او د ځایي زورواکانو له لاسه بیا کډوالۍ ته مجبور شوي دي. د همدې دفتر د احصایې د مخې نه د کورنیو بیزه شوو کډوالو شمیر تر 9 میلیون پورې رسیږي او د دې کورنیو بیزه کېدو او بهر ته د مهاجرت عمده علتونه سیمه ییزه ناامني، د سیمه ییزو قمندانانو او وسلوالو کسانو بې مسؤلیته چلن ګڼل شوی دی. د اشنا ټلویزیون د نړۍ مهم خبرونه ګورئ او واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن سه شنبې د فلسطینیانو مشر مرکچي سایبرقات سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغې طرحې د متوقع وړاندې کولو نه مخکې ګوري چې د فلسطین د خاورې نه د اسرائیل د وتلو دپاره مهلت ټاکي. په دې هکله به نور جزئیات د برېښنا عمرخیلي په راپور کې واورو. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن سه شنبې یوه ورځ مخکې تر هغه چې فلسطیني ډیپلوماتان خپل وړاندیز امنیت شورا ته ولیږي د عربي اتحادیې مشر نبیل العربي سره ملاقات وکړي. ښاغلي کیری په لندن کې د فلسطیني مشر مرکچي سره د خبرو اترو مخکې په روم کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او په پاریس کې د فرانسې، برټانیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې اترې وکړې. ښاغلي نتنیاهو ښاغلي کیری سره د ملاقات نه وروسته داسې وویل:
אני מאוד מעריך את המאמצים של ما په خبرو کې وویل چې د فلسطینیانو او ځینې اروپایي هیوادونو هڅه چې په اسرائیل باندې شرطونه تحمیل کړي وضعیت به یوازې نور هم بدتر کړي او اسرائیل به د خطر سره مخامخ کړي. له همدې امله په موږ له دغه وړاندیز سره کلک مخالفت کوو. دا وړاندیز د اردن لخوا جوړ شوی او خپور شوی چې پکې اسرائیلي اشغال ختمېدو لپاره 2 کاله مهلت ورکوي. یو بل وړاندیز باندې فرانسه، برټانیا او جرمني بحث کوي چې هغه به یوازې د سولې د مذاکرو د پریکړه لیک لپاره مهلت ټاکي. د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو جګپوړی استازي روبرټ سیری د دوشنبه په ورځ ویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تمه لري چې دغه پریکړه لیک به د فلسطینیانو لپاره د یو هیواد د جوړېدو مهالویش برابر کړي. په اروپا کې د روانو هڅو په دوام د فرانسې، هسپانیې او پرتګال پارلمانونو غیر الزامي پریکړه لیک منظور کړی دی چې له خپل حکومتونو څخه غواړي چې د فلسطین هیواد په رسمیت وپیژني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې ښایي د پنجشنبې په ورځ په دې وړاندیز رااچونه امکان ولري، خو ښاغلی سیری خبرداری ورکوي چې د امنیت شورا پریکړه لیک چې اسرائیل فلسطین ترمنځ کړکېچ ته رسیدګي کوي نشي کولای د دواړو خواو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره یو بدیل وي. برېښنا عمر خیله، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن. او د استرالیا صدر اعظم ټوني ابټ دغه شخص عمل چې په یو رستوران کې خلک برمته کړیو د یو ذهني ناروغ عمل وبلو. صدر اعظم ویل چې 50 کلن ایرانی ولس هارون مونس ډیر زیات پریشان شخص او ویل هغه د جرمونو او عصبي اختلال اوږده سابقه لرله. په سختدریزو اعمالو کې هم شامل خو د ترګرو په لیست کې نوم نه دی راغلی. وروسته راپور ښیي هارون مونس به د هغو استرالیایي عسکرو غمجنو کورنیو ته لیکونه لیږل چې په افغانستان کې وژل شوي وو او هغوی به یې د هټلر د عسکرو سره پرتله کول. هارون مونس چې پرون د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو په دې هم ګرم چې د یوې ښځې سره په همکارۍ یې خپله پخوانۍ میرمن وژلې وه چې وروسته په چاقوګانو باندې ټپي او په اور سوځول شوې وموندل شوه. او د جنوبي کوریا هوایي شرکت ممکن جریمه شي او پروازونه یې وځنډېږي ځکه د همدې شرکت یوې رئیسې په دې وجې باندې پرواز وځنډو چې د الوتکې خدمتګارې ورته مغزیات په لازم ډول وړاندې کړي نه وو. دا رئیسه هیدر چاو نومیږي او د همدې میاشتې په پیل کې د الوتکې په لومړي مجلله سیټ کې ناسته وه او په دې په قهر شوه چې د الوتکې خدمتګارې ورته مغزیات د قاب په ځای په پاکټ کې ورکړل. رئیس سمدستي الوتکه مجبوره کړه چې خپل تمځای ته ستانه شي او د الوتکې کپټان یې اخراج کړو. د جنوبي کوریا د ترانسپورت وزارت نن ویلي کیدای شي د کوریا هوایي شرکت تر 1 میاشتې د پرواز کولو نه منع او تر 2 میلیونه ډالر پورې جریمه شي. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښې پر وخت کغواړئ زموږ خبرونه د دوهم ځل لپاره وګورئ. کغواړئ د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسو له چاپیریال او ژوندانه سره مستقیمي اړیکې لري نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. د افغانستان په اړه ورزشي خبرونه ګورئ. د افغانستان حکومت هیلهمند دی چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د افغانستان نه د تیریدونکو لارې په امتداد د 10 هیوادونو ترمنځ د اورګاډي لاره جوړه شي. د فواید عامې د وزارت سرپرست نن په کابل کې مرستندوی کانفرانس ته د وینا په ترڅ کې ویل چې چینایي بانکونه دې ته تیار دي چې د دې پروژې لپاره پانګه واچي چې د هغه په قول باندې په افغانستان به په ټول ټال کې د 2010 کیلومترو د اورګاډي پټلۍ نه چې 2010 کیلومتره به یې اوږدوالی اوسي د افغانستان نه تیریږي تر ټولو زیاته ګټه ورته ورسیږي. او افغانستان لا هم د مور او ماشوم د مړینې په لوړه کچه هیوادونو جمله کې حسابیږي. دا خبره د افغانستان د نسایي او ولادي انجمن رئیس نسرین نوریاخیل د همدې انجمن د تاسیس په 19مه کلیزه کې وکړله. میرمن نوریاخیل ویل چې په افغانستان کې د زوکړې په هرو 100 پیښو کې 328 میندې مري خو همدا شمیره به په 2002 کال کې 1600 وه. په دې غونډه کې د ټولو ولایتونو ډاکټرانو په شمول باندې د جمهور رئیس اشرف غني میرمن بیبي ګل غني هم ګډون کړی او ویلې په افغانستان کې روغتیايي خدمات د ښه کېدو په حالت کې دي. په افغانستان کې د نسایي ولادي متخصصو ډاکټرانو شمیر 383 ته رسیږي چې 359 میرمنې دي. د هغوی لومړیتوب په ښارونو کې دی چې له هغې شمیر نه 249 په کابل کې، 11 په مزار شریف کې، 15 په ننګرهار کې، 12 په هرات کې او 4 په کندهار کې دنده ترسره کوي. او ډاکټر نسرین نوریاخیل وایي حکومت باید د میندو روغتیايي چارو ته لومړیتوب ورکړي.
ما امنیت است کمبود قابله ها باز هم در زموږ عمده ستونزه یوازې امنیت دی او دغه راز د قابلو کموالی دی. هغه احصایه چې په 2010 کال کې شوې وه ښیي چې 450 قابلې په افغانستان کې وي، خو اوس له 4,000 څخه زیاتې قابلې لرو او له 6,000 څخه زیاتو قابلو ته اړتیا لرو. د همدې لپاره موږ په صحي برخو کې په ځانګړي ډول په نسایي او ولادي برخه کې ستونزې لرو چې باید نورې قابلې هم وروزل شي. دې غونډه کې د نسایي او ولادي څانګې د طبابت په برخه کې د ظرفیت جوړونې، د روغتیا وزارت لپاره د کافي بودیجې ځانګړتیا او د معالجې او وقایي څانګو ته د پوره بودیجې ورکولو یادونه هم وشوله. او مخکې د ورزش یادونه وکړه. د افغانستان د فوټبال ساحلي لوبډله د نړۍ په غوراوي سیالیو کې چې په قطر کې ترسره کیږي ګډون کوي. د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف باندې نن په کابل کې ټاکنیزې سیالۍ هم پای ته رسیدلې دي. چارواکي وایي په دې سیالیو کې 8 لوبډلو ګډون کړی و. د بلې خوا د اسیا د فوټبال کنفدریشن په همکارۍ باندې په کابل کې د 8 ولایتونو د فوټبال روزونکو ته د سی لایسنس روزنیزه کورس پیل شوی دی. قدرمن لیدونکو د ورزشي خبرونو په لړ کې پیل کوو. په کابل کې د سمندر د غاړې د فوټبال د لوبو په هکله. په کابل کې د سمندر د غاړې د فوټبال سیالۍ چې له تېرې 2 اونۍ راهیسې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې د کابل ښار 8 لوبډلو ګډون کړی و چې په پایله کې غوره لوبغاړي د سمندر د فوټبال لوبډلې ته هم وټاکل شول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دغه لوبغاړي به په اساسي توګه خپلو تمرینونو ته دوام ورکړي او په راتلونکي کې به د نړۍ د غوراوۍ په سیالیو کې هم ګډون وکړي چې په قطر کې ترسره کیږي. هدف از برگزاری مسابقات ارتقای ظرفیت در بخش فوتبال ساحلی و د دغه سیالیو د ترسره کولو هدف د ساحلي فوټبال د لوبو د کچې لوړول او د غوره لوبغاړو ټاکلو. په ورته وخت کې لوبغاړي هم د دغه سیالیو له ترسره کولو زیات خوشحاله دي او وایي چې باید ورته ښې ورزشي زمینې برابر شي ترڅو وکولی شي په نړیوالو سیالیو کې هم ښې لوبې ترسره کړي. فدراسیون د ساحلي فدراسیون رئیس صاحب د ساحلي په هغه باندې باید فکر وکړي، د موږ تجارانو باید د ساحلي په عرصه باندې لږ زحمت وباسي چې د ساحلي ورزش پیشرفت وکړي. او په کابل کې د 8 ولایتونو د 25 تن روزونکو لپاره د سی لایسنس ترلاسه کولو په هدف د فوټبال روزنیز کورس پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دغه کورس به تر 12 ورځې پورې دوام وکړي او ګډونوال ته به په اساسي توګه په عملی او نظري توګه روزنه ورکړل شي ترڅو وکولی شي په راتلونکي کې په خپلو ولایتونو کې نورو لوبغاړو ته روزنه ورکړي. و ما امروز شاهد کلاسی هستیم که با همکاری همکاران خیلی خوب من در فدراسیون د فوټبال فدراسیون په همکارۍ نن بریالي شولو چې هغو کسانو لپاره د روزنې کورس برابر کړو چې د ډي لایسنس لري. دوی ته د روزنې نوې تګلارې ښودل کیږي چې بیا خپلو ولایتونو ته لاړ شي او نورو ته روزنه ورکړي. په ورته وخت کې دغه کورس ګډونوال وایي چې دغه راز کورسونه کولی شي ورسره د فوټبال لوبه په افغانستان کې په مسلکي توګه پرمختګ وکړي. فوټبال مسلکي شوی دی، مسلکي ډول موږ دلته زده کوو، ټول د خپل بیا عملی وړو هلته په خپل ولایتو کې خپل کشران خپل فوټبالران هلته روزو سټپ بای سټپ ځنه پر ځنه هغه په مسلکي ډول راپورته کیږي. نو 14 سالان د سی لیسنس تخنیکی او عملی برخه لري چې ډیر مربوطه ده 14 سالانو یا 14 کلونو او 15 کلونو د پاره. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې زیاتره روزونکي په مسلکي توګه روزل شوي دي او د روزنې لایسنسونه لري او دوی هیله مند چې دغه لړۍ نور هم ورته پرمختګ ورکړي. درنو لیدونکو د پیښور د پیښې په اړه وروستي معلومات هم لرو. په برید کې د وژل شوو کسانو وروستی شمېر 113 ښودل کیږي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني نن ماښام د پاکستان د صدر اعظم محمد نواز شریف سره په یوه ټلیفوني اړیکه کې په پیښور کې په تروریستي پیښه باندې ژوره خواخوږي ښودلې ده. د ارګ اعلامیه وایي چې جمهور رئیس غني ویلي د افغانستان ولس د پاکستان د خلکو په غم کې شریک دی او دغه تروریستي وحشیانه غیر اسلامي او انساني کړنه په کلکو ټکو غندي. او څو شېبې وروسته د افغانستان دپاره د امریکا غږ آشنا رادیو خپله خبري خپرونه پیلوي. هیله ده واورئ او که انټرنیټ لرئ نو د آشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه خپل نظرونه، پوښتنې او خپلو سیمو عکسونه هم شریک کړئ. تر بیا هم پوښتې سپارو.